سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره تمریناتي کیمپ نوملړ غوره شو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې تمریناتي کیمپ په مخه به 100 کسیزه لوبډله هندوستان ته ورسیږي چې هلته به خپل تمرینات ترسره کړي. باید وویل سي چې په دغه 100 کسیزه نوملړ کې حشمت الله شاهدي لوبډلمشر، ابراهیم ځدران، احمدشاه زرمته، اکرام علي، ګلبدین نایب، افسر خان زازی، عظمت الله عمرزی، قیس احمد، ظاهر خان او داسې فرید احمد ملک، عبدالمالک بهیرشاه، محبوب نجات، مسعود نوید ځدران، شهید الله کمال، ضیاء الرحمن اکبر او ایما عرب شامل دي. په دغه تمریناتي کیمپ کې ډیرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی چې په هندوستان کې به خپل تمرینات ترسره کوي. په دغه تمریناتو کې که هر څوک ښه ځلیږي هغه به د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره 15 کسیزه نوملړ کې هم شاملیږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.